الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې منګه د کتاب الرقاق د شرح په سلسله کې د درسونو دا کړی روانه کړی وه د الله په توفیق سره او د هغه په رحم او په کرم سره، او دا په هغه سلسله کې زمونږ څلورم بیان دی. نو په آخرني درس کې زمونږ خبر د هغه باب په باره کې روانه وه، باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها. دا باب دې دپاره راوړی دی وایي ځان ساته د دنیا د ډول نه او د پړق پړوق نه او د دنیا د دې ښایست نه، والتنافس فیها او ځان ساته په دنیا کې د مقابلې کولو نه. په دنیا کې به مقابلې نه کوي د یو بل سره. حدیث پکې بیان شوی، پیغمبر وایي چې زه یریږم د دې نه چې تاسو به په دنیا کې مقابلې وکئ او تاسو به هلاک کړي لکه څنګه چې پخواني هلاک کړي. بیا هغه حدیث بیان شوی، هغه صحابي چې تپوس وکړي چې یا رسول الله ولې په خیر کې شر څه؟ نو پیغمبر ورته بیا وضاحت کړی چې یو څاروی د پسرلي په موسم کې په شینوالي راولېږي او راولېږي تر دې چې څه شي مړ شي. نو داسې خو به هم نه کوې، صحیح ده چې دا دنیا د دې نه به فایده اخلي، په دې کې وخت تېرول غواړي، دا زموږ ضرورت دی، خو دومره پورې هم منښلی چې مړ شي، زړه دې پکې مړ شي، دومره پکې هم منښلی چې هغه هر څه دنه هېر شي، قرآن او حدیث دنه هېر شي، دین دنه هېر شي، دا دنه هېر شي چې مخې ته یو ژوند انتظار کوي. اصل ژوند حقیقي هغه دی. ګوره دې خبره کې سوچ وکئ، سورة الفجر کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې کله الله راشي فیصلې له او ملائک به راشي او جهنم به راوستی شي، یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکرى. په هغه ورځ به انسان نصیحت قبلی، خو نصیحت قبلول به له فایده نه ورکوي. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دی به څه وایي؟ وی ارمان چې ما د دې ژوند دپاره څه کړی وی، آخرت ته څه وایي؟ ژوند یې ولې ژوند په دنیا کې نه و تېر کړی، تېر کړی و، خو هلته ورته پته ولګېدې چې حقیقي ژوند هغه دا و. نو ارمان چې وایي د دې ژوند دپاره ما څه کړی وی، نو دنیا کوه خو دومره مه کوه چې هغه حقیقي ژوند دنه هېر شي، آخرت دنه هېر شي، الله دنه هېر شي. په دغه حدیث باندې موږ درس ختم کړی. په دې باب کې یو 15 حدیثونه نور پاتې دي، هغه به بیان کو، بیا به دې نه بعد بل باب شروع کوو انشاءالله. حدیث راوړی د عمران بن حسین رضی الله عنهما، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خیرکم قرنی، غوره خلق په خلقو کې او غوره پیړۍ هغه پیړۍ ده په کم کې چې زه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی صحابه کرامو دا قرن او د دوی د صدی او د دوی د پیړۍ. ثم الذين يلونهم، بیا چې په دوی پسې کمه ده، ثم الذين يلونهم، بیا چې په دوی پسې کمه ده. قال عمران رضی الله عنه فما ادري وسما ته پته نشتی. قال النبي صلی الله علیه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا، چې پیغمبر بیا دو پیری دا خبره کړې ده که درې پیری کړې ده. خو د نورو حدیثونو نه د نورو صحابه کرامو نم داسې روایت نقل لکه عبدالله بن مسعود هغه را روان دی چې په کې 3 پیړۍ ذکر شوي دي. څو؟ 3. او راجح دا دی چې 3 دي. بیا په دې کې د علماو اوږد اختلاف دی
چې دا پیړۍ څو وخته پورې په دې باندې موږ نور درسونو کې خبره کړې او راجح قول دا دی چې دا 100 کالو ته وایي. راجح قول دا دی چې یو پیړۍ سوی 100 کالی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په پیړو کې غوره پیړۍ هغه ده چې کوم کې ځای یعنې صحابه کرامو دا پیړۍ دا ټول نه غوره ده، دا غوره زمانه ده. بیا د تابعینو زمانه، بیا د تبع تابعینو زمانه، دې ته ویل کېږي خیر القرون. غوره زمانو والا دغه 3 زمانو والا دي او دغه 3 وختونو والا صحابه کرام، تابعین او بیا تبع تابعین. دا غوره خلک دي. اوس ګوره یو سړی راولګي په صحابه کرامو پسې خبرې کوي، یا یو سړی راولګي په تابعینو پسې خبرې کوي، د امت په مشرانو پسې خبرې کوي، د هغوی سپکاوی کوي، هغوی پسې بدې ردې وایي، د هغوی په باره کې د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کوي، د هغوی ایمان ګډوډ ثابتول غواړي. نو دا سړی په هغه خلکو پورې نښتی دی چې د هغوی د خیر او د افضلیت ګویي چا ورکړې ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې. او په دې کې د ټولو نه اول صحابه کرام داخل دي. خیر الناس یا خیرکم قرنی، غوره خلک، بهترین زمانه، بهترین زمانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د صحابه کرامو نه دور دی، دا بهترین دور دی. واضح ده بهترین دور دی. وحی را نازلیږي، د اسمان نه تازه وحی راځي او زده کوي صحابه کرام. او بیا دغه صحابه کرامو چې قرآن کریم اگر نزول د هغوی په زمانه کې شوی دی، د هغوی مخې ته شوی دی، وحی راغلی ده، هغوی وو او د پیغمبر نه تازه قرآن اورېدلی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه حدیثونه اخیستي دي، علم یې زده کړی. دا خلک به غوره نه وي؟ دا غوره خلک دي د پیغمبرانو نه بعد، د ځمکې په دې مخ غوره خلک د پیغمبرانو نه بعد هغه صحابه کرام دي. بیا په دوی پسې تابعین دي، بیا په هغوی پسې د دې تابعینو تابعین دي بیا، او د هغې بیا خپل طبقات دي چې د ځان له بیا مسلې دي. خو دې حدیث کې عمران بن حسین چې کوم حدیث باندې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، بیا وویې ثم يكون بعدهم، بیا به د دوی نه بعد داسې خلک راشي، قوم، داسې قوم به راشي، یشهدون ولا یستشهدون، ګویي به ورکوي خو ګویي به ترې څوک غواړي نه، ګویي به ورکوي خو ګویي به ترې څوک غواړي نه. ولې به ترې ګویي نه غواړي؟ دروغجن به وي. ګویي ورکول خو ښکلې خبره ده، یعنې دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به ګویي ورکوي. نو ګویي ورکول ولې بده خبره ده چې یو چا ته ګویي معلومه وي، ورکول یې پکار دي که نه دي؟ ورکول پکار. نو دا خلک خو ګویي ورکوي، نو دا خو بیا په دوی کې ښه صفت دی که نه؟ نه، دا صفت ولې د دوی بد دی چې دوی ګواینې ورکوي خو څوک یې ترې غواړي نه، په دروغو مشهور شوي دي، د دروغو ګواینې ورکوي. مطلب دا شو چې داسې قومونه به راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به د دروغو ګواینې ورکوي، د پیسو دپاره به ګوايي ورکوي، د مال دپاره، د شهرت دپاره، د قوم او د نسب دپاره. زموږ پښتانه دي که نه، لرې چېرته ځي په دروغو د قسمونه خوري، د 1 انچ ځمکې دپاره ورب الکعبه، دومره ځمکې دپاره په ځان ښځه طلاقوي، جهنم ته پې ځان رسوي، د دروغو ګویي ورکوي، د الله کتاب نوم په دروغو اخلي، په هغې به درته قسم وخوري، دې پورې درته وایي ورته وایي زه به کافر، وایي زه به کافر یم که دروغجن یم، د هر سره ته وایي، خو دومره ځمکه نه پرېږدي. دې ځای کې د پښتنو ایمان موږ ته معلوم دی که نه؟ او بعض بې ایمانه پکې داسې وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. خیر دی که ښځه دې لاړې شي، ښځه څه خبره نه، خو ځمکه نه. داسې غیرت خو نه دی، انچه و فوټ ځمکه. تاسو دې ملک کې اوسېږئ، هسې چېرته مې اورېدلي چې یو بلې په ځمکه وژلي؟
بلکې دوی مسلې موږ لیدلي کنه راشي یو دعوه کوي دا پکې 3 فوټه او 10 فوټه او دا زما د ابلو دی ستا دماغ سره زموږ سړي کې او زستا خبره ختم شو مشران پکې کینی سپینګيري پکې کینی علما کینی لکه سلف دې زمکه ته بس صحیح شو تاسو څنګه وایي موږ وی نه څنګه یو پور زمکه غسته دا خو زموږ د قوم بیزتی دا زموږ د پښتو بیزتی سي کو پښتو راوړي نو ته په دغه پښتو باندې خو بوټان پاکومه چې یو انچ زمکې دپاره د دروغو قسمونه پکې خورې او یو پوټ زمکې دپاره ښځه طلاقې او د یو پوټ زمکې دپاره د الله نوم د الله د نوم نه لوبې جوړې د الله نوم استعمالې په دروغه وی د قام او د نسب دپاره په دروغو صرف دا دی چې دا د په قوم کې دی بس داسې ډېرو پکې ویلې موږ اورېدلي وایي ښه راته پته دی چې دا ځمکه د نه رسي خو پر اورۍ کې مې دی څه ورسره وکړو زموږ په قام کې دی زموږ په نسب کې دی ښه نو الله نو بس الله غفور رحیم دی خو دې اوس نشو خفه کولی شهادت الزور پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه نه دي پای کې یو دا د دروغو دا ګوی ورکول خدي قوم کې یو صفت داري دویم ويخونون ولا يؤتمنون خیانت به پکې امانتګيري به ختم شي خیانت به عام شي او امانتګيري به شي ختم شي په ډیرو لږو خلکو کې وپاتې شي زموږ د وخت کې شتي کنه کنيشتي شتي خډیر شي امانت ګورې دې ته نه وایي زموږ د خلکو یو سوچ دی د عوامو د ټولو عوامو چې امانت څه ته وایي پیسو ته بس یعنې دا امانت دی په دې کې به خیانت نه کوې نه امانت تا سره دا دی د الله د حق تر الله سره لوز کړی که ستا بندګي به کوو کلمه ته وایې که نه دا امانت دی تا سره په دې کې خیانت کېږي چې ته پوره نه کړي دا خیانت شو ستا منصب دا امانت دی لکه یو سړی د سکول کې استاذ دی دا امانت دی دا منصب د استاذي دا امانت دی چې دا به دی په پوره طریقې سره ادا کوي وړو ته به سبق ښیي هسې به یعنې چې چوټیانې کوي او هلته رجسټر کې دغه لګي حاضري لګي او اسی تنخواګانې بنالي ټول امانت دی که ها ته په یو غټ منصب باندې او سپارش درته کېږي او رشوت یې د امانت دی که خیانت نه کوي رشوت مشوت یې بنالي ښه چېرې ته سپارش وکړو چې یاره د پلانې استاذ که لکه اوس ته په سکول کې یا په یو جامعه کې که دیني جامعه ده که دنیوي ته پای کې استاذ یې پای کې ته پروفیسر یې او ته ته سپارش وي چې د پلانې ډېر تکړه د استاذي که اوس د دې امانت به څنګه خیال ساتي امتحان به تیاري که دا سړی حقداري د دې ځي بیا صحیح ده که حقدار نه وي که زوی بیا به نه ورکوي که پلار یې بیا به نه ورکوي که رور یې بیا هم نه په خپل ګوره د ټولو نه امانتګر انسان چې په خپله د یو منصب لایق نه په خپله ورته وایي زه لایق نه یم دا خو امانت دی زه د دې ځای لایق نه یم او نن سبا خو چې کوم خیانتونه په دې کې روان ښه ستا دا بچي تا سره امانت دی دا هم امانت دی دې هم الله تپوس کړي دا ښځه د خپل خپلوان او ته پې مشر یې دا هر څه تا سره امانت دی چې ته پې مشر یې كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تاسو ګر سړی مشر دی ذمہوار دی او هر چا نه به د هغه د ذمہوارۍ تپوس کېږي د امانت دی که نه ذمہواري څه معنی ده امانت شو وینذرون ولا یوفون او داسې قومونه به پیدا شي چې نظرانې او منښتې به کوي خو پوره کوي به نه دا هم شتي ښه ډېر سم ګرم شي یاره وایي که دا کار وشو نو زه به دغه غوی حلال کړم او بس بیا چې کله هغه کار الله وکړي بیا هېڅ هم نه زه به وایي لس روجي ونیسمه
بیا به ګرځي. هسې شیخ صاحب که یو روژه ونیسي سړی او هسې کله دې غویي په ځای سړی بیزه حلاله کړي او کله دې په ځای سړی ګډ حلاله کړي، نه چې څه دې ویلي دا به کې منښته چې دې وکړه بیا به یې پوره کې، چې کله د الله عبادت وي او چې کله ګناه وي د الله نافرماني بیا به یې نه پوره کړي، بیا به د قسم کفاره ورکړي. دا حدیث دې دپاره راوړو ګوره ښه، لکه د اوسه پورې یو سړی وایي چې موږ په دې حدیث یعنی صحیح ده چې د حدیث کې خو فایده ډېره ده، خو دا حدیث په دې باب کې څه کوي چې دنیا کې مقابلې مه کوئ. نو اصل مقصدي خبره ورسره روانه ده، هغه دا ده ویظهر فیهم السمن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او داسې قوم به راشي چې سوربوالی به پکې راښکاره شي، ساربه ساربه به یې ټول. اوس دې څه مطلب وي ساربه به یې؟ امام بخاري باب ولې راوړی دی چې تاسو مقابلې مه کوئ په دنیا کې، د دې لپاره باب راوړی که نه. نو اوس وی واوره یو قوم به پیدا شي چې هغوی به دقه دنیا دې مقابلو ته کار ویلی، بدنونه به یې غټ غټ او صرف ورسره د بدن غم او د دنیا غم نو ساربه شو، نو ته به داسې نه کوې. دا نن سبا ځای قصه ده که نه، ټول غم د څه دی؟ د بدن دی. دا به څنګه جي غټي او دا به څنګه جي کمی او دا به څنګه سپینی او دا به څنګه مزیدار کی او دا به څنګه داغونه ختمي او دا به څه چل کی او دا به څنګه کی او دقه ټول قصه روانه. او دې ته ګوره یعنې اوس یو سړی د ویښتې ولیدلي، د سر ویښتې څه شو ولیدو، د لپاره ترکیه ته ځه، د انګریزانو ملکونو ته ځه او په ملک کې په زرګو روپۍ لګوه، خو چې څه ولګي ویښته ولګي، او کوم چې ول الله ورکړي هغه نی په دوکان کې ګزاري. خو چې ککرۍ مې وی ډکه شي، هغه کوم چې ککرۍ ډکه د کومې دنیا به بل طرف اړولې ده. اصل خبره د څه ده؟ د ایمان ده. عمر بن خطاب رضی الله مبارک راځي وی دا سر د ویښته انتهایی کم و د هغه په دې منځ کې، خو عمر نه وی چې واوري څوک دا نه وی چې یاره ویښته په سر باندې پوره وګلو. علي بن ابي طالب رضی الله مبارک راځي چې د هغه په دې سر کې په دې منځ کې بالکل ویښته نه و، خو علي بن ابي طالب رضی الله عنه او دې به نښتی په دغه پورې په چې یاره په ککرۍ مې ویښته راوښیي. خلک ګیرې څه پروګرام دی؟ ګیره خو جوی سنت ته څه ده؟ سنت معنی څه؟ د ده خپل سنت دی، د ګوره زړه کې بل سنت دی. اگه دې پرېښوده یو ډېره ښه ده، او که دې پرې نه ښوده نو څه ګناه پکې نشي. دا نوي سنت دی د په زړه کې، دې چې د ګیرې ته کوم سنت وي دا د په زړه کې دا سنت دی. سنت په دوه قسم، یو خو دا سنت او یو سنت معنی د پیغمبر طریقه. ګیره دغه سنت نه دی چې پرېږده یو ثواب دی، که دې پرې نه ښوده ګناه نشته. ګیره سنت دی معنی څه؟ د پیغمبر طریقه ده. مونځ د پیغمبر طریقه ده که نه ده؟ دا مونځ چې مونږ کوو دا سنت دی که نه؟ په دې معنی سره سنت دی چې د پیغمبر طریقه ده که نه؟ نو ولې پرېښودی جایز دی؟ نه دی جایز، واجب دی، خو رکن دی. دا خو رکن دی، مونځ خو د اسلام رکن دی او د پیغمبر طریقه ده. دغه شان دا ګیره واجب ده او د پیغمبر طریقه ده. خو دې سره غم نشته. غم دا دی چې په تندي باندې ویښته راوخیږي. بعض وایي نو دا به څه کوو؟ دا به ټوپۍ استعمالوو که دا به پټکۍ استعمالوو، خو دا گنجې سر به په څه پټوو؟ زه یم ته دا غم وکړه دې مخ سره به دې څه کوې؟ دا ته چې به دا بلیډ راکاږي او دا ګیره چې دې وړه کړې ده کم حد ته دې رسولې ده دې سره به څه کوې؟ دې کوم راغسې چې سر به په څه پټوو هغه به په څه پټوو. نو دا د بدنونو غم دی. بس دکه او چې نیټ کولاوې ټول دقه شي نه پکې دي. دا دوایي
د خېټې د کمولو، د خپو د مضبوطولو، دا د سینې دپاره ده، او دا د مرۍ دپاره ده، او دا د سترګو دپاره، او دا د ژبې دپاره، او دا د ویښتو دپاره. ټول هغه دنیوي خبرې روانې، دقې کې مقابله ده ټوله. دا پرېږده، بس نام نهاد هلکانو پکې میکپ یې، د هلکانو میکپ پکې به راوځي. راوتی دی میکپ، بلکې چې باقاعده د میکپو دکان ته ورشي او ته میکپ پکار دی نو تپوس وي کم یو رجالي که نسایي؟ نو رجالي ورته سلی وی د سړو میکپ ته پکار دی. دومره د بدن سره غم چې دا لږ دا مخ مې لږ سور ښکاري، لږ سپین ښکاري، لږ مزیدار ښکاري. دا ټول هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ده. سبحان الله. دین پاتې، دین کې مقابلې نشتی. مقابله ټوله بس دغه د بدن روانه ده. د خوراکونو سربولی شو، خوراکونو مقابله ده. دی به په دسترخوان به ورته 19 قسمه خوراک پروت، نه پلانې شي او هغه پلانې او هغه پلانې، او دې سره دا شي، او دې سره جوس، او دې سره فروټ، او دې سره خواږه، او دې سره دا، او دې سره ټول دغه غم دی. نو چې د عبادت ورته ووایې، د مانځه ورته ووایې، د الله د راضي کولو ورته ووایې، نو د دې سره بیا څومره باني دي او څومره خبرې دي، نه ختمېدونکې خبرې دي بیا د سره. د جامو په باره کې، په جامو کې چې کوم ډیزاینونه، ټول بس دقه سوچونه دي. نن سبا دې جامو کې دا بټنې به څنګه لګي، د دې دا غاړه به څنګه، دا به څنګه مزیدار، د دې رنګ به څنګه، او دا ټول سړو هم دا کیسې شروع کړي. پخوا خو یا که دا عام صفت د چا و، د زنانه و، اوس د نارینه و زنانه و دی. د ټولو دغه سوچ دی. سیټ به څنګه جوړېږي د پیزار او د جامو. نو هسې خو پیغمبر نه دی ویلي ویظهرو فیهم السمن، سوربوالی به پکې راښکاره شي. نو سوربوالی خو دغې د لاسه به راښکاره کېږي. نو امام بخاري ته نصیحت کوي، څه وایي؟ نه دنیا کې مقابلې مه کوه، ځان د دې قسمه خلکو نه وساته. د دې لپاره دا حدیث دلته راغلی. د دې نه بعد چې کوم حدیث دی هم د دې په شان دی، خو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی، وایي چې خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره پیړۍ کومه وه؟ صحابه کرامو، بیا په هغې پسې، بیا په هغې پسې 3 غوره ذکر شوي. ثم یجیء من بعدهم قوم، بیا به یو قوم راشي، تسبق شهادتهم ایمانهم و ایمانهم شهادتهم. گواهی به د قسم نه مخکې کېږي او قسم به د گواهی نه مخکې کېږي. گواهی د قسم نه مخکې کېږي او قسم د گواهی نه مخکې کېږي. دې څه مطلب دی؟ ولې به قسم وخوري؟ ولې چې خلک یقین وکړي؟ دروغجن به دی جواب دی. دا قسم چې د گواهی نه مخکې کېږي او گواهی د قسم نه مخکې کېږي، نو قوم څه دی؟ دروغجن دی. نو دې نه ثابته شو چې دا دروغ به دوی کې عام. مخکې حدیث کې وکنه چې ګواهیانې به ورکوي، خو څوک به ترې ګواهي نه غواړي. ولې ترې نه غواړي؟ ځکه چې دروغجن دي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، ډېر ناشنا حدیث دی او د زړونه ورسره راژوندي کېږي. قیس ابن ابي حازم وی ما د خباب رضی الله عنه دا خبر اوریدلی وه، او مشهور صحابي دی خباب رضی الله عنه. وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه، او هغه په هغه ورځ 7 داغونه لګولي وو په خېټه کې. په خېټه باندې څو داغونه لګولي وو؟ داغ پېژنې که څه شی ګرم کې او بیا په دې بدن کېږي. نو دې کې شفا شتي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه یې نه خوښوم.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وی زین خوخو نور کولی سدی روا دی جایز دی. خباب رضی اللہ عنہ بیمارو نو په دغه ورځ هغه وی وو زینو کې داغ لګولی و په خېټه باندې. وقال ودوی قیس ابن ابي حازم ویجی دا خبره کوله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. که پیغمبر موږ نه منع کړی د مرګ د غوښتونه نو ما به مرګ غوښتلی وی. ما به ویلی چې الله ماله مرګ راک. دې حدیث کې دا فایده هم دلته راووت چې مرګ غوښته څه دي نه دي جایز الا نور ځینې کوم مسله بیان کړې چې کله په دین باندې یېرېږي نو بیا د مرګ ارمان هغه جدا مسله ده. خو نن سبا کې د مرګ ارمان کوي نو دې دلاسه خو نه کوي چې په دین یېرېږي چې د مصیبتونو او د غمونو دلاسه به ارمانونه کوي د مرګ. نو دغې نه منع راغلې ده. خباب رضی الله عنه وی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منع کړی نو ما مرګ غوښتو. ان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مضوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري وی ټول لاړو دنیا نه مطلب چې اکثر لاړو. ولم تنقصهم الدنيا بشيء او دنیا د هغوی د اعمالونه او د هغوی د اجرونو نه څه شی کم نه کو. معنی دا دی چې هغوی ته د هغوی په اعمالو باندې دنیا نه ده میلاو شوي. لاړو آخرت ته خو دنیا کې د غریبۍ ژوند تیر کو. دنیا کې د څه ژوند تیر کو؟ د غریبۍ. دنیا د هغوی نه څه شی کم نه کو دقه معنی ده. یعنی هغوی چې کم نیک عمل کړي و په هغې ورته دنیا نه ده میلاو شوی نه هغوی د دنیا دپاره کړي دنیا کې هغوی ښه د غربت ژوند تیر کو. وی د پیغمبر ملګرو په دنیا کې ښه د غربت ژوند تیر کړی الله ولوی آخرت ورکو. لکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله روژه ماتي ته کېناستو په ژړا شو صحابه کرام یې رایادول هغه چې کوم احد کې شهیدان شوي وي دا وګوره حمزه رضی الله عنه وي زموږ نه غوره دی. موږ له الله دنیا راکړه او ښکاري داسې چې دا زموږ د نیکیانو هغه بدله ده. عبدالرحمن بن عوف په ژړا شو وی ښکاري داسې چې دا د دنیا هغه بدله الله موږ له دلته راکړه د نیکو اعمالو هغه بدله الله موږ له په دنیا کې راکړه. وګوره وی حمزه رضی الله عنه زموږ نه غوره و. موږ ښخه وی دومره سنه و چې موږ پکې هغه پټ کړی وی وړوکې غونته کې صادر و چې په سر به ورته اچوي خپې به ښکاره کېدې که په خپو به ورته اچوي صادر به سر به ښکاره کېدو او به پاسې لاړ ډوډۍ یې هم پرېښوده. دا معنی ده چې دنیا د هغوی د اجر نه څه شی نه و کم کړی. دنیا د هغوی سره سوا. اکثر صحابه کرام څه وو غریبانانو د غربت ژوند و د هغوی د غربت انتهایی د غربت ژوند صحابه کرامو تیر کړی. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا او موږ له الله دومره دنیا راکړه. دا اوس خباب رضی الله عنه دا خبره کوي وی موږ له الله دومره دنیا راکړه ما لا نجد له موضعا الا التراب. و زموږ سره ځای نشته چې له دنیا پکې ولګوو نو په خاورو کې لګوو. په څه کې لګوو؟ په خاورو کې لګوو. دی پسې د حدیث ته دي که وضع جلی څنګه خاورو کې لګوي نو قیس وایي دا اوس بل روایت ګوره قیس وایي قیس ابن ابي حازم وی اتیت خبابا زی ورځ په خباب رضی الله عنه پسې رالم همدغه ورځ وکړه چې هغه څه چل کړی داغونه یې لګولي وهو یبني حائطا له او هغه ځان له یو دیوال جوړولی ګیو
خپله خباب رضی الله لګیا خټې مټې راغستې او کور دیوالې برابره وه. بیا دغه خبره وکړه چې ان اصحابنا زمونږ ملګري کم چې ویتلي دي نو دنیا د هغوی نه څه شی د هغوی د اعمالو نه څه شی کم نه کو. وانا اصبنا من بعدهم شیئا او د هغوی نه بعد الله موږ له لویه دنیا راکړه. لا نجد له موضعا الا التراب نو بل ځای راته نه میلېږي په دغه خاورو کې یې لګوو. څه معنی شو؟ خاورو نه مطلب دنیا ده؟ نو څه مطلب شو؟ آبادیانو کې لګوو. دی جواب دی. ځمکو کې یې لګوو. دی جواب دی. موږ سره اوس وي دومره مال دی چې ځای را سره نشتی چې پکې ولګوو بس په دغه خاورو کې ورننه باسو. دغې پورې نښتي یو. دریم روایت هم بیا دغه د خباب رضی الله عنه. الله اکبر. نو چې اوس خباب زموږ په زمانه کې هغې د خټو دیوال لګیا دی وایي او هغې باره کې دا خبره وکړه. د خټو دیوال ته دی خباب خبره کوي موږ چې دنیا وي دلته ولګوله. یعنی هغه صحابه کرام وایي د غربت ژوند تېر کو موږ له الله دنیا راکړه او بس لګیا یو پکې نښتي یو پکې. نو خباب رضی الله عنه زموږ په زمانه کې چې هغه د یو د خټې دیوال لګیا دی جوړی وایي موږ په دنیا کې ورننوتي وایي چې دا خو یې لیدلی وی زموږ د آبادیانې که نه زموږ د کورونه زموږ د بنګلې لیدلی وی چې څنګه دي دا بنګلې څنګه دي دا کورونه جي زما پلاټ یاره 3 کروڑه او 4 کروڑه او کروڑه خبرې داسې فخر سره ووایي موږ خو پې ولګولې 2 کروڑه پورې تقریبا. ته دلته الله دین دپاره سړی ووایي یاره زموږ ځان له حالات داسې دي. یو غریب دی یو یتیم دی یو عالم دی یو طالب علم دی د دین یو لار ده. یو باب را روان دی ډېر مزیدار باب چې مال هم دقه مال دی او کیدای شي نن درس کې را نشي دا ورته ووایي نو بیا به دې باني شروع کړي او په کور کې د دې ځینو به حقیقت به وایو په حقیقت به نه خبره کېږو. بعض وګورئ د کور په سامان پسې دلته دا ډرامانو هم صفا کړي دي که نه غلطه یې بوي د کچرو نه څه شی نه یې لګلی چا لګلي دي پکې خو چې کور سیټ شي د کباړ سامان پسې به ګرځي او دا بیلټیانې به کوي او که چېرته چا سزي کې ور پروت وي هغه راوچته وي که لرګی پروت وي هغه راوچته وي که د بیلچه پرته وي هغه راوچته وي که د بیلچې لاس کې پروت وي هغه راوچته وي. چیرې ته به روانې په سامان کې به دا بیلچې او دا شین او دا هر څه یې ښودي دومره اوس رقم دی ښه. که ته یې د سعودي عرب نه لاړې ته توحید یې زده کړو بس تا په سعودي عرب کې څو کاله وي موږ خو 10 کاله مزدوري وکړه الله دې وپېژندو اوس هم حقه شي. تا د سعودي عرب نه سیم ځان سره بیلچې راوړي او تا د ځان سره دروازې راوړي ته دې له هیله بیله تللی ایمان دین الله د الله د پیغمبر باره کې دې څه زده کړو هلته که نه نو خو یې د مزدورۍ ملک دی یعنی دلته دینداري نشته د مزدورۍ ملک دی بلکې داسې مو غم خادي اگر ته غم خادي دا د غم خادي ملک نه دی دلته به شین انخته صرف مزدورۍ ته بس نه د عبادتونو ملک دی او نه د غم خادي ملک دی دا څه ملک دی دا وی صرف د مزدورو ملک دی غم خادي ملک یې کوه دینداري ملک یې کوه دا ښکلې خبره دینداري ملک یې کوه. نو دی به لګي د سعودي عرب نه به هر شی بل ملک نه او بل ملک نه او کور ته به یې لګي او جي موږ رخام ولګول او موږ شیشې ولګولې د بجلۍ دپاره او موږ پلانې شی قبر کې څه ولګول. سوال دا دی یو قبر خو هغه هم دی یو قبر خو هغه هم دی چې اوس هم تیار دی زموږ دغه کور ګورې مجانا موږ ته میلاویږي
سوچ هم کړی دی دا کور باره کې نه دغه پرې میلاویږي خو دننه ابادي ستا کار دی اوس په دې قبر کې ستا ژوند دی ګوره په دې کې څنګه طلایي اچول غواړي په دې کې رڼا لګول غواړي دا ستا کار دی زه یو ورځ د ملګرو سره لګیا وم ما د برزخ د ژوند دومره سخت ژوند دی او د قبر ده لکه نور هر څه پرېږده زما دې خبره کې به سوچ کوئ نور هر څه پرېږده داسې به ووایو چې عذاب پکې الله یو سړي له ورنکو دغه عذاب یې ورنکو چې لکه ملایک پې مقرر شي وایي او ماران او د جهنم کړکۍ ورته کولاو شي او د جهنم تپ پې راځي او دغه هر څه پرېږده یو سړي له الله دومره عذاب ورکو هسې سوچ کوئ چې دی د قیامت پورې چې څومره وخت په ده تېرېږي هغه محسوسوي او په دې قبر کې پروت دی څه خیال د عذاب باره کې هم څه خیال چې یو سړی قبر کې پروت او محسوسوي چې له پاسه خاورې لاندې خاورې مخې ته خاورې شاته خاورې ګس ته خاورې خۍ ته خاورې او دی پکې را بند شوی دی او د وتو لار نشتي چې صرف د قضاوي په ده باندې دا هغه کم سے کم خبره کو نور خو دا خو عذاب د قبر دا خو په روح باندې هم دی او کله نه کله څه راځي بدن ته هم راځي خو داسې ما یو خبره تاسو ته وکړه سوچ پکې وکړئ چې سړی قبر کې پروت یو په دې تنګ ځای کې نو چېرته دغه کور هم سوچ کوئ که نه په دغه آبادي باندې هم څه دغه وکړي ما خو تاسو د ابوذر غفاري رضی الله عنه کیسه کړې وه که اخوا ته یو صحابي راغی ورسره کېناستو چې ویې کتو بس یو منګی پروت و کور کې او د هغه یو توره پرته وه دیوال ته یو ډال پروت و ابوذر وایي څه خواري ماري نه کوې کور کې وایي نه کور هم شروع کړی دا خوا کوم ځای کې حیران شو موږ خبر نه وي تا کور شروع کړی د مقبرې ته لاس ونیو کور هلته مو خواري شروع کړې ده هلته کور جوړو نو وی دا کور ملګري ورته ابوذر دا کور نو وی دې کور باندې زه څه وکړم خواري مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې وایي نو چې اوس مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې نو هغه کور باندې څوک وایي خواري به څه وکړم زه خو دا پوره ده مالک نه مراد څوک دی الله وی مالک راته وایي چې ته به دلته همیشه نه اوسېږې نو چې همیشه نه اوسېږې چې بیا په دغه ګزاره کوو نو دا ښکلی کور دی چت دی او موږ لاندې پراته یو دا اوبه دي او دا سوری دی داسې ژوند هغوی تېر کړی دی اوس خباب رضی الله عنه یو دیوال لګیا دی جوړی وایي موږ هر څه خاوره کې ولګول او بیا د ځمکو سره محبت د سړو خو عام عموما ډېري او خصوصا د پښتنو د ځمکو سره بل شان محبت دی دغه د ځمکو سره دومره محبت دی چې تپوس یې مه کوه چې ځوان شي د ځوانۍ نه واله د بوډا کېدو پورې د دغه ټوټو پورې نښتی یو ټوټه هلته خرڅېده بله ټوټه هلته خرڅېده دا ټوټه دلته خرڅېده دا ټوټه دلته خرڅېده زوړ کور هم نوی او نوی هم زوړ کو لږ هم په دویم چت واچو اوس په درېیم اچو په پلانې اچو او دغه اچو ټول دغه اوبه ګټي په سختو باندې او مزه به ترې وانخلي وړي او په خاورو کې خوندي کوي صرف ځمکو پورې بس ځمکه وي ځمکه وي ښه شی بس پیسې جمع کوو دې کې ورده نه کوه نه په دین ولګېدې او نه په ده ولګېدې په ده مو ونه لګېدې که نه غریب پکې د خوار او زار ژوند تېر کو او بس لاړ خو په دې چورته کې دی خوشحاله دی چې ځمکې مې وی واغستې نو خباب رضی الله عنه دا خبره ګورې چې د خوشحالي نه کوي د زورنې نه کوي څه نه کوي زورنې نه زمونږ وي دغه حل دی
دنیا راوړو وي په خاورو یې لګوو. او هغه صحابه کرام وي هغوی د غربت ژوند تیر کړی و، هېڅ ورسره نه و. الله اکبر. دغه ابوذر غفاري رضی الله عنه دا قصه ما تاسو ته وکړه. ابو هريره رضی الله عنه په خپله وایي یو ورځ د دې منبر سره راولېدم، بېهوشه شو، خوراک مې نه و کړی. د پیغمبر د منبر سره راولېدو، هلته بېهوشه شو. نو بیا خلکو ویې څوک لیونی راغلی دی جومات ته وي پروت دی هلته. چې خلک رالوي چې واړو چې دا خو ابو هریره دی چې راپایې سوسي چلوي د لوږې ده، د لوږې د لاس داسې د غربت ژوندونه هغوی تېر کړي. هغه نیک اعمال د هغوی ټول آخرت ته پاتې شوي دي. الله ول آخرت کې هر څه ورکړي دي. دا د خباب رضی الله عنه د خبرې مقصد. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول الله تعالی. د دې باب عنوان د قرآن یو آیت یې ښودی، څه ویل الله يا أيها الناس إن وعد الله حق. اے خلکو وعده د الله رښتینی وعده ده، حق وعده ده، زره برابر شک پکې نشته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نو دوکه دې نه کي د دنیا د ژوند، تاسو د ژوند دنیوي ژوند چېرته تاسو دوکه نه کي. ګوره الله وایي ولا يغرنكم بالله الغرور. او دوکه دې نه کي تاسو لره دوکه کوونکې، د الله نه م څه شی دوکه نه کي. ګوره چېرته الغرور یعنې دوکه کوونکې. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان یقینا ستاسو دشمن دی، نو الله وی دشمني ونیسئ په صحیح معنو سره. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان خو خپل ډله رابلي دي ته چې شي د جهنميانو نه. امام بخاری وی چې جمعه سعر، د سعیر جمع سعر. قال مجاهد، امام مجاهد دا خبره کړې ده الغرور دوکه کوونکی څوک دی؟ الشیطان، شیطان دی. او دا خو واضح شوه چې کله الله وی چې د دنیا دي تاسو دوکه نه کي او یو شی د الله نه دوکه نه کي، ګورې نو بیا وی شیطان ستاسو دشمن دی. نو واضح دی چې د دوکه کوونکی شی څوک دی؟ شیطان دی. شیطان به دې دوکه کوي د الله نه، د الله نه به دې اړوي، دین نه به دې اړوي، د دې عظیم رب نه به دې واړوي. دا دنیا به دې دوکه کي. ګوره په دې دنیا مه دوکه کېږه، د شیطان په چالونو کې مه راځه. د دې دپاره دا باب راوړی دی. په دې فاني دنیا باندې ګوره چې دوکه نه شي. ګوره په دې فاني دنیا باندې دوکه نه شي چې ته د الله نه دې وانړوي، ګوره چې ته د دین نه دې وانړوي، چې ته پیغمبر نه دې وانړوي دا دنیا. سورة الانفطار کې الله څه وایي؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسانا سشی دوکه کړې دا عزت من ربنا، سشی اړولې دا ربنا، سشی ته د هغه رب د دین نه واړولې. کوم شي ته دوکه کړې اخر چې هغه دین دې شاته غوزار کو. کوم شي دوکه کړې چې ته هغه قرآن دې پرېښودو، هغه حدیث دې پرېښودو، هغه عظیم رب دې پرېښودو. ما غرک بربک الکریم. نو سی شي وی دوکه کړی، نه به دوکه کېږي په دې دنیا باندې. دا ختمېدونکی ژوند دی، فانی دنیا ده. دنیا څه ده؟ فانی دنیا ده. کال پوره شو زمونږ ګوره اوس
انګریزي تاریخ چې کم دی او میلادي د هغې یو بل کال تیر شو. دغه دنیا د سترګې رب په اندازه کې. اول روز مې سوچ کو کور کې ناست وم چې روجې ته څو میاشتې بیا مې لکه تقریبا څه د پاسه 3 میاشتې بیا روجې ته. نو دغه اوس روجه اوس تېره شوې وه، اوس بیا 3 میاشتې پاتې شو. او زموږ دا سفر داسې روان دی د الله طرف ته. یو کال زموږ د ژوند نه کم شو او ځوانان مبارکیانې ورکوي. خو د سوچ خبره ته د الله طرف ته یو کال سفر دی وکړو. نو اوس پته نیشي چې دا نوی کال زموږ په نصیب کې ټول دی که لږ دی که نیم دی که دی او که نه. یو کال زمونږ لاړ، یو کال پورا سره د بدیانو سره د نیکیانو. نو ته چې چېرته لږ خو د دین ته هم سوچ کوئ که نه، تاسو ټول سوچ د دنیا ته مه اړوئ. لږ د شپې داسې 15 منټه سوچ وکړئ چې د یو کال کې چې تاسو څه کړي دا خو ټول لاړو الله سره رجسټر شو. یو کال پوره رجسټر د الله سره پروت دی. پوره 2020 2000 د اولنۍ میاشتې واله د اخرنۍ ورځې پورې ټول د الله سره ریکارډ پروت دی. د کوم یو سړی چې دا خو ډېرې خبرې وي دا څنګه موږ نه یېرې دي، تا نه خو یېرې دي. احصاه الله ونسوه، شمار کړي دي الله او یېر کړي دي دوی. الله ما خو شمار کړي دي، تا نه خو یېر دي، تا نه خو یېر دي چې تا به کمې کمې نافرمانیانې کړي. الله ما ته خو یاد دي. الله وی زما نه خو نه یېرېږي، ما خو داسې شمار دی د الله سره چې وما کان ربک نسیه. الله نه خو څه شی نه یېرېږي. مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې. دې دپاره دا حدیث دا باب راوړی، بیا غایت یې راوړو. په دې فاني دنیا باندې به څه دوکه کېږي؟ په دې به څه دوکه شي؟ او ډېر کم عقل وی چې په دې فاني دنیا باندې به دوکه شي. خو داسې ګیم او داسې لوبه د دنیا موږ سره شروع کړې ده که نه چې تپوس یې مه کوه. هوښیاران خلک یې پکې تباه کړو. هوښیاران داسې جال جوړ شوی دی، شیطان داسې ناشنا جال جوړ کړی دی چې وروایي چې په سړي باندې که نه نو په دې دنیا کې داسې راګیر کړي چې بیا د وتو لار نه معلوم. حیران بشي چې الله څه وکړو. داسې په دې دنیا کې سړی ورننوځي او داسې په دې دنیا کې به ګیر شي. مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې. یو دنیا چې صرف په یو اواز سره ختمېږي، سلام علیکم وعلیکم السلام، هسې چې لیره پلانې مړله. په دې دنیا باندې به څه دوکه شي؟ په یو اواز سره ختمېږي او بیا به خلکو راوچت کړی او وړي به د قبر له. او څو کسان ما ورته په خپلو لاسونو دې قبر ته کوز کړو. کوز کړي هم دي که نه؟ جنازو کې تري یې که نه یې تري؟ دغه دنیا ده. اوس لاړ شي چې د قبرونو کله نه کله ځئ د قبرونو له نشي تللی. ډېر په هفته کې یو ورځ ځئ، د جمعې په ورځ ځئ، چوټي ځئ د جمعې په ورځ. د قبرونه یې نه مړي ښخوئ، جنازې کوئ. چېرته دې مقبرې ته که لاړې نو زما دا خبره به ځان ته رایاده کړې، دغه د آخرت بازار دی او په دغه بازار کې زورور خلک پراته دي خو هېڅ پته یې نه لګي. ته چې ته لاړ شې مقبرې ته وګوره کنه داسې دنیا پرته وي، په دې کې به زورور نه وي که نشته پکې زورور؟ خو ډېر شی وي. په دې کې به مالداران وي که نه وي؟ داسې مالداران چې تپوس یې مه کوه. په دې کې به ښایسته وي که نه وي؟ ډېر شی. په دې کې به علما وي که نه وي؟ ډېر شی. په دوی کې به انجینیران هم پراته دي، په دوی کې ډاکټران هم پراته دي، په دوی کې هغه چې وي زما نه بغیر به وي زما بچي څه کوي او دا دنیا به څه کوي، بس پکې دا وي که نه چې لکه د دنیا یو په ما روانه ده، هغه پکې هم پراته دي. دا دنیا ده، په دې به څه دوکه شي چې اخرنی انجام یې هغه دغه خاورې دي. ما ذکر کړی و تاسو دا قیسه که نه، ما د انسان دا قیسه ده او زما او ستا دغه قیسه ده. من التراب
من تراب الى تراب على تراب. د خاورې نه پیدا یو او په خاوره به ګرځو او چېرته به ځو؟ خاورې له به ځو. دا دنیا. نو په دې دنیا دوکه کېږئ مه، د دې په دې ښایست باندې مه دکې. مخکې حدیثونه تیر شو که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي؟ دنیا تشبیه ورکړه، دنیا د پړق پړق یې تشبیه ورکړه د پسرلي سره. پسرلی خو ډېر مزیداري که هر څه صحیح شنه یي، په دې شینوالي به دوکه کېږي نه. ګورئ تیر شوي درس کې مونږ دا حدیث وی ان هذا المال حلوه، دا مال ډېر خوږ دی. ګورئ ډېر خوږ دی. د خوږوالي تپوس دا که چا نه وکړي چا چې د جمع کولو خوند اخیستی وي. مونږ خو الحمدلله په دې خوند نه پوهېږو، خو دا بعض راته وایي چې کله چا ته داسې نصیحت وکړو نو اکثر راته وایي یاره د دې ځان له خوند دی وي. دا ریال چې جمع کوې که نه، آها د دې وایي داسې خوند دی که نه. او چې بیا درته رایادېږي چې دومره پرتې دي او دومره دي او نورې ورپسې دومره، دا خوند الله مونږ ته نه ښایي د سره. چې سړی دغه سوچ کوي چې دومره مې جمع کړی، دومره مې جمع کړی، دومره مې جمع کړی، دومره مې جمع کړی. نو زه هغوی ته دا وایم زم دا مال چې الله په دین کې لګوي که نه، دا هم ځان له یو خوند دی. ګورئ داسې کسان دي چې ګرځي په دې خیر په دې کارونو پسې ګرځي. کوم ځای کې به دا دغه زه یو پیر یو ځای کې ومه چې کسان را جمع شي نو څه د خیر کار په باره کې خبر روانه وه. نو ټول دا چې کوم را جمع شي څه 5-6 کسان و، ټول اصحاب المال، ټول سره ښه ډېر مال. نو بیا څه خبرې وشوې څه دیني کار په باره کې هلته ملک کې. نو بیا چې زه واپس را روان شوم نو هر یو جدا جدا میسیج ما ته وکړو چې د نورو ته څه ونه وایه، خو لکه دا د خیر دا کار چې کم ته ووایي چې د یتیمانان دی یا کونډې دي یا غریبانان، دا به زه وکړم. ابل ځان له میسیج وکړو وایي چا ته څه ونه وایه، خو هغه به ابل ځان له. نو ما وایي دا مال چې لګوي د دې هم ځان له خوني جمع کولو والا ته ووایه، د لګولو هم صحیح، د لګولو هم خوني، ځکه چې دا مال هغه ته پته دی چې جمع کېږي د یو عظیم رب سره. عظیم رب سره یو ناشنا اکاونټ کې جمع کېږي، هله خوند ورکوي بیا ده. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په دې باندې به اکتفا وکړو. په دې باب کې حدیث پاتې شو، په دې باب کې یو حدیث راوړی دی او هغه پاتې شو. نو انشاءالله را روان درس کې به هم دا باب شروع کوو چې په دنیا مه دوکه کېږي، او دا حدیث به وایو. بیا دې نه باندې باب راوړی دی، باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي. انشاءالله دا پر روان درسونه کې به واضح کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. الله دې زموږ توجه آخرت ته کړي. الله دې موږ د دنیا د فتنې نه ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.